والک، ټالک او آلمنټ د بالکل صحیح او ډېر په زړه پورې پروننسیشن چې ما وکړ دا به بالکل سم وي. ټالک، والک، آلمنټ. څنګه استاد محترم دا سم نه چې کوم تلفظ ما وکړ؟ نه نه نه، بالکل کوم تلفظ چې تا وکړ یا دې ولوسته دا غلط د پروننسیشن او تلفظ غلط ده. هو بالکل دا تلفظ او پروننسیشن مکمل غلط. دا داسې چېرته هم نه تلفظ کېږي. موږ خو دا زده کړی وو او موږ دغه تلفظ کولی شو. نور خو زموږ نه ده زده، دا څنګه تلفظ کېږي استاد محترم؟ موږ په دې هېڅ نه پوهېږو. که موږ ته یې دې تلفظ وښیې نو ډېر خوشحاله شو. سمه ده، ځای درته ښیم. بس زه تا ډېره زیاته مننه کوم. صحیح ده، زه تا پوره مکمل په ډیټیل سره پوه کوم. سلام درنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به وي او د صحت جامې مو په تن وي او یو ښه ژوند به لرئ. یو ملګري دلته مخکې تلفظ وکړو چې هغه غلط راځي. والک، ټالک او داسې آلمنټ یادوو. دا بالکل غلط ده. په دې درې واړو جملو، دې درې واړو لغاتونو او ورډس کې دلته ال نه تلفظ کېږي. ال بې معنا ده. ال کوم تلفظ نه لري. ال سایلنټ ده. نو یوازې موږ د ټالک بالکل غلط ټاک به وایي. ال دلته نه تلفظ کېږي. ټاک خبرې کوونکی یا خبرې ته وایي ټاک. او والک بالکل غلط ده. دلته ال نه تلفظ کېږي. یوازې واک به وایي. واک. واک وایي قدم وهلو ته. او آلمنټ بالکل غلط ده. آلمنټ بادامو ته وایي. دغه پروننسیشن او تلفظ دی چې تاسو یې باید زده کړئ. په دې درې واړو جملو کې ال کوم غږ نه لري. ال غږ نه ورکوي. نو دلته موږ ټاک وایي خبرې کوونکی. مثال په توګه په مثال سره ستاسو ته بالکل واضح کوم. I am talking خبرې کوم. You talking هغه خبرې کوي. ټاک وایي خبرې کوونکی ته. واک. واک دلته ال نه تلفظ کېږي. واک وایي قدم وهلو ته. قدم وهل. He is walking هغه قدم وهي. یا هغه سړی چې دا قدم وهل کوي قدم وهي. نو دغه صحیح پروننسیشن او تلفظ دی چې دلته ال نه تلفظ کېږي. همدارنګه آلمنټ وایي غلط. آلمنټ بادامو ته وایي. آلمنټ. He is eat almond. He is eat almond هغه بادام خوري. د بالکل صحیح پروننسیشن او تلفظ دی چې تاسو یې باید زده کړئ. دلته ال نه تلفظ کېږي. نو دغه یو شمېر مهم او ضروري تلفظونه او جملې وي چې زموږ په روزمره ژوند کې کارېږي. موږ باید د انګلیسي سم تلفظ زده کړو. نو که غواړئ تاسو په انګلیسي ډېر پوه سئ او بالکل خپل انګلیسي وهاین ولته بوځئ نو بیا موږ سره اوسئ. موږ درته داسې ضرور او اړین معلومات تر تاسو رسوو تر څو تاسو ډېر پوه شئ. نو دغه تلفظ وکاروئ او خپل انګلیسي خپل ځان لوی مخکې بوځئ.